په داسې حال کې چې د طبابت نړۍ د ناروغیو د تشخیص په برخه کې زیات پرمختګ کړی دی، خو په ځینو مواردو کې د طب پوهانو د خورا ساده امراضو په پوره مخنیوي او بشپړې درملنې کې هم ناکام شوي دي او دوی نه دي بریالي شوي. یو غوره مثال د وینې لوړ فشار دی چې اوس مهال په نړۍ کې 1 میلیارډ وګړي پرې اخته دي او ترې رنځ ګالي. د وینې لوړ فشار د نارینه‌و په پرتلې په میرمنو کې زیات لیدل کیږي. په همدې اړه موږ د خپرونې له میلمه میر علي سادات صاحب سره چې د نیویارک د جمیکا نومي روغتون څخه له موږ سره د سکایپ له لارې مل دی خبرو ته کینو. ډاکټر صاحب سادات د داخله ناروغیو متخصص دی چې ورته ښه راغلاست وایو. ډاکټر صاحب سادات ډېره زیاته مننه کوم، د زړه له کومې په خیر راغلی. لومړی پوښتنه، د وینې لوړ فشار کوم حالت ته ویل کیږي او علتونه یې څه دي صاحب؟ مننه ښایسته خورې د ټول نه وړاندې تاسو ته او د اشنا تلویزیون محترم سلامونه وړاندې کوم. د وینې لوړ فشار چې په طبي اصطلاح ورته هایپرټنشن هم وایي، رښتیا هم چې ډېره عامه طبي ستونزه ده او د نړۍ په کاهلو اشخاصو کې په هر 15 نفرو کې یو نفر په دې تکلیف باندې مصاب دی. دا هغه وخت رامنځته کېږي چې په داخل د رګونو کې د رګونو په جدار باندې د وینې د جریان د فشار څخه رامنځته کېږي د یوې طبي آلې په واسطه باندې معلومیږي او کله چې دغه فشار د 140/90 ملي متر ستون سیماب ته ورسېږي لوړ فشار بولي. په 95% واقعاتو کې اسباب معلوم نه دي او د عمر د زیاتوالي، د وزن د بدن د زیاتوالي، د وزن د زیاتوالي او همدارنګه د فامیلی تاریخي د موجودیت او د فزیکی فعالیتونو د کموالي سره مستقیم ارتباط لري. په ډیرو کمو حالتونو کې سبب معلوم دی چې د پښتورګو د ناروغۍ، د زړه د والوونو ناروغۍ، د بدن د غدواتو او د هورمونونو د ناروغۍ او بعد کله د بعضو دواګانو د استعمال په نتیجه کې رامنځته کیږي. نو په یوې نوې سروې کې بیا راغلي چې د 15 کلونو نه د پخو عمر لرونکو لپاره د وینې د فشار د دواګانو کارول حتی که د وینې لوړ فشار هم نه لري وایي د زړه او مغزي سکتې مخنیوی کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی ډاکټر صاحب؟ دا رښتیا خبره، تحقیقاتو داسې یو څه ثابت کړي دي خو په عملي توګه باندې داسې کوم ګایډلاین او طرز العمل نشته ده چې د فشار د وینې د فشار په نه موجودیت کې مریضانو ته د اوږدې مودې دواګانې توصیه شي. ځکه دلته دوه مسلې دي، یو دا چې دا دواګانې د ډېرې اوږدې مودې لپاره توصیه کېږي چې حتی کلونه در بر نیسي، او بل دا چې دواګانې د خپل ځان څخه جانبي اعراض هم لري. نو په داسې حالت کې چې څوک د وینې لوړ فشار ونه لري فعلا د دې دواګانو توصیه کول عملي نه برېښي. بله، اعراض ته مو اشاره وکړه. د وینې لوړ فشار په اعراضو کې شاملېږي او که په امراضو کې ناروغي ده او که ستونزه او څه ډول روغتیایي ستونزې هم رامنځته کولی شي ډاکټر صاحب؟ د وینې لوړ فشار په ډیرو مواردو کې لکه مخکې چې ویلې د په ابتدایي ډول باندې یو مرض په شکل رامنځته کیږي، خو کله د عرض په شکل باندې په ثانوي ډول د نور امراض په سر کې هم رامنځته کیږي. زیاتره مریضان د اعراض شکایت نه کوي، زیاتره مریضان کوم شکایت نه لري. کله مریضان د سردردۍ، ګنګسیت، د سینې درد، نفس تنګۍ او ډېری په کم مواردو کې د دلبدۍ او استفراغ څخه شکایت کوي. خو که چیرته لوړ فشار کنټرول نشي په اوږده موده کې دوی د بدن مختلفې اعضاء د تاثیر لاندې راولي. مثلا د پښتورګو د وظیفو د اختلال سبب کیږي، د زړه د سکتو سبب کیږي، حتی د زړه د عدم کفایي سبب کیږي او د دماغي سکتو سبب کیږي او په کم مواردو کې د سترګو د دید د کمیدو سبب هم کیږي. بله، ډېره زیاته مننه کوو تاسو نه ډاکټر صاحب. کور مو ودان، زحمت مو ویست، موږ سره په خپرونه کې برخه واخیسته. قدرمنو لیدونکو، زموږ خپرونه هم په همدې سره پای ته ورسېده. د افغانستان د ملي فوتبال ټیم د بریا په هیلې دا خپرونه ختموو. شپې ورځ مو په خیر. الله مو مل.